مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید مذاکره به معنای تسلیم شدن نیست بلکه از حقوق ملت ایران قاطعانه دفاع میکنیم. د ایران ولسمشر زیاته کړي ایران به هیڅ کله د امریکا او اسرائیل پر وړاندې سر خم نه کړي. هغه ویلي له مذاکره او خبرو اترو څخه موخه د ایران او ایرانی ملت د ګټو دفاع ده. په همدې حال کې چینایي چارواکو ویلي چې دوی کولی شي د ایران، امریکا او اسرائیل ترمنځ د یو هوکړې تضمین وکړي. هغه د مذاکراتو په لړ کې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي دي چې دوی هڅه کوي د ایران او امریکا ترمنځ خبرې اترې دوامداره وساتي. دا چې نن د ایران او امریکا ترمنځ خبرې په کوم پړاو کې دي، د سیمې هیوادونو په کوم موقف کې دي او مجموعي توګه په کوم عناصرو باید کار وکړل شي تر څو خبرې اترې یوې پایلې ته ورسیږي. عزتمنو هیوادوالو، سلام، وخت مو په خیر. زه صفت الله امید یم او تاسو له ارزو تلویزیون څخه د برایند خپرونه ګورئ. په همدې اړه سره قدرمن مېلمانه هم یو ځای سوي دي. په سټوډیو کې سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی نجیب الله هوتک صاحب، بل مېلمه سره د سیاسي چارو پوه ښاغلی عبدالجبار اکبری صاحب. قدرمنو مېلمنو، په خیر راسي پروګرام ته ډیره زیاته مننه چې ارزو ته وقت ځانګړی کړلو. اکبری صاحب اجازه دهید بحث را با شما آغاز کنم. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران میگوید هدف از مذاکره احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. به چی معنی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدالت و آزادی با سلام درود خدمت شما جناب امید صاحب، خدمت جناب هوتک صاحب، خدمت همه مردم شریف و سربلند افغانستان. من فکر میکنم که ایران و ایرانیان حق به جانب هستند و بدون شک صحبت‌های اخیری که پزشکیان رئیس جمهور ایران صحبت کرده است که باید از حق و حقوق ملت ایران و از منافع ملی ایران حراست و صیانت صورت بگیره. من فکر میکنم در خور ستایش است و هر کشور و هر رئیس جمهور باید منافع ملی خط سرخش باشه، ولو که به قیمت جان خودش و ملتش و منافع ملیش تمام شود. شما امروز عملا میدانید که ایران در برابر یک سوپر پاور یا در برابر یک قدرت برتر جهانی قرار داره که ما نمونه هایش یا مصداقای عینیش گفته میتونیم آمریکا و اسرائیل که در کنار ایالات متحده آمریکاست و اینا هر کدامشان پیوسته تلاش میکنن که هم از لحاظ اقتصادی ایران فروپاش شود و هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ فرهنگی اجتماعی و هم از لحاظی که حداقل در داخل خود ایران مردم در برابر نظام بیسته. شما عملا هشتگ‌هایی را شاهدش بودین که از طرف آمریکا برای انداخته شد. حتی خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت داشت که ما در کنار ملت ایران می ایستیم. ولی دمو زمان هم اکثرا کارشناسا صحبت داشتن که ایستادن در کنار مردم ایران به معنی نیست که آمریکا از قاطبه مردم حراست و صیانت داشته باشه. به معنی این است که آمریکایی‌ها منافع ملیشان نسبت به ایران میدن. شما عملا امروز چالش‌های عدیدی را مرتبط به تنگی هرمز می‌بینید که یک حرم کلان یا فشار کلان اقتصادی است. شما تنگی هرمز هم میدانید که امروز در گرو ایران است و یک شارک اقتصاد جهانی است. چرا اکثرا دونالد ترامپ موضوع تنگی هرمز مطرح میکنه؟ حتی در بعض صحبت‌هاش حتی او تنگی ترامپ هم برش خطاب کرد. با او اساس من فکر میکنم که ملت ایران و حکومت ایران پیوسته کوشش میکنه که حداقل از حق خود دفاع بکنه. این حق مشروعش است. مسلما وقتی که کشورها در منازعه قرار میگیرن یا در تنش قرار میگیرن، هر کشور پیوسته تلاش میکنه که منافع ملیش در اولویت باشه و خودش چطور بتونه که در جنگ برگه برنده شوه و چطور بتونه که مثلا از حق مردمش دفاع داشته باشه. با او اساس من فکر میکنم که صحبت‌های اخیر پزشکیان بیانگری است که اینا متحد و صادق به مردمشان هستند، متحد و صادق و کشورشان هستند. شما در این اواخر دیدین اگر دیگر کشور به مثابه ایران می بود امروز تحت قیادت آمریکا قرار می گرفت، ولی ایران زیرکانه، هوشیارانه با توجه به اینکه در چندین استیج جنگی قرار داشت، یک استیج جنگی با اسرائیل بود، در یک استیج جنگی دیگه با کشورهای اروپایی بود که مثلا فشار وارد کردن، در استیج جنگی دیگه با آمریکا که شما دیدین که تحریم‌های اقتصادی رو وضع کردن و حتی رهبران ایران اینا به شهادت رساندن و ملت در برابر ایران به اصطلاح دیکته کردن. با آن هم ایرانیان و حکومت ایران پیوسته تلاش کرد که از جغرافیای خود، از مرز خود، امروز تنگی هرمز یک گلوگاهی است بر ایران و کشورهای خاور. یک شارک اقتصادی است. اینا توانمندی مدیریت این شارک اقتصادی را داشتن تا این دم. با توجه به اینکه شما امید صاحب شاهدش بودین که
ناتو حتی حمایت کرد یا بعضی کشورهای دیگه که در گرو ایالات متحده آمریکا بودن اینا صدا بلند کردن. حتی شما دیدین که کشتی‌های هواپیمابر، کشتی‌های غول بزرگ در اینجا جابجا شد در بحیره سرخ، ولی با آن هم توانایی مدیریت ایران نداشتن و سرکوب شدن و در شرایط قانونی هم ما فکر میکنم که هیچ جنگ به اصطلاح برنده نداره و هیچ تنشی نمیتونه که به نفع یک کشور تمام شه و ایلایی که اینا به ختم بحران توجه داشته باشن و ایلایی که حداقل به ختم تنش، به ختم بحران قانونی که امروز شما امید صاحب شاهدش هستین که وضعیت اقتصادی جهان رو به وخامت است. امروز طبیعتا نه تنها سرایت به کشورهای خاور میکنه، امروز به این امتدادش به کشورهای آسیایی است، به کشورهای اروپایی است، به کشورهای در اطراف ایران است. در کل این میتونه که امنیت اقتصادی جهان به وخامت بکشانه و نه تنهایی تبعات منفیش به کشور ایران است، بلکه تبعات منفی از این میتونه به کشورهای خاور سرایت کنه، به کشورهای آسیایی که امروز افغانستان، حتی به افغانستانی که امروز در همسایگی یا در هممرزی با ایران قرار داره. ولی امیدوار هستم که ایران باید دفاع مشروع داشته باشه. و عامل این وضعیت کیها خواهد بود؟ من فکر میکنم جناب امید صاحب عامل اصلی و کلیدی این بحران میتونه کشورهایی باشه که پیوسته کوشش میکنن که جهان محاصره اقتصادی بکنن، جهان محاصره سیاسی بکنن، جهان در گرو خود داشته باشن و کوشش کنن که خودشان به اصطلاح برنده برگه این جنگ باشن. امروز عملا میدونین که آمریکا چقدر دست و پا میزنه، پیوسته تلاش میکنه تا کشورها را تشویق و ترغیب میکنه و دونالد ترامپ که امروز رئیس جمهور آمریکاست یک لحظه به یک فکر است، لحظه بعد به دیگه فکر میکنه. حتی نشست‌هایی که پیرامون وضعیت ایران، آمریکا و اسرائیل برگزار شد در کشورهای مختلف، حتی نشستی که در مسقط برگزار شد، همانطور نشستی که در اسلام آباد برگزار شد با میانجیگری اسلام آباد، ولی نشست‌ها نتیجه نداد. نتیجه اصلیش می بود است که کشورهای غول اقتصادی نظامی پیوسته کوشش میکنن که همه چیز در گرو خودشان باشه. امروز ایران و ایرانیان از خاکشان دفاع میکنن. امروز ایران و ایرانیان کوشش میکنن که کشورشان از لحاظ فرهنگی سر پا باشه، از لحاظ اجتماعی سر پا باشه. ایران یک تمدن بزرگ است واقعیت. حتی شما در این اواخر صحبت‌های آقای ترامپ شاهدش بودین که حتی هشدار تلویحی داد که یک تمدن در مخاطره قرار میگیره، در خطر است، یک تمدن ما نابود میکنیم. کجا شد نابود شدنش؟ ولی همین ایران بود با همون همت اسلامی که داشت، با همون توانایی‌های به اصطلاح نظامی و مردمی که داشت، در کنار یک سوپر پاور جهانی که امروز خود دایه‌دار میدانه که ما نظم نوین دنیا رو کنترل میکنیم. اگر هدف جناب امید صاحب کنترل کردن نظم نوین به این باشه که ما جنگ دامنش گسترده بسازیم و تعدی آشکارا بر خاک یک کشور داشته باشیم. امروز آمریکا و ایران فرسنگ‌ها دور هستند، ولی آمریکا مستقیم با توجه به مشترکایی که در کنار آمریکا بودن، اسرائیل و بعضی کشورهای دیگه، تعدی آشکارا بر خاک ایران کرد. ایران مجبور شد که از خاکش حراست و صیانت داشته باشه. خیلی تشکر میکنم. ما در ادامه بحث برمیگردم. خاطر سرسری مشه ډیر زیات مننه چې وخت مو ځانګړی کړلو. تاسو د ایران د ولسمشر د خبرې چې زموږ د مذاکرې څخه موخه تسلیمیدل نه دي بلکې د ایران او د ایران د ملي ګټو ساتنه ده، څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې خپل د مینې او محبت ډک سلامونه امید صاحب تاسو ته، قدرمن ورور اکبري صاحب ته، تخنیکی همکارانو، د ارزو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. امید صاحب محترم، امریکا همیشه د زور د فشار د لارې نه تنها په ایران باندې موږ او تاسې که وګورو، دوی په آسیا کې چې اسرائیل داسې یو څه را جوړ کړی ده چې هغه په ټول آسیا باندې قلدري وکوي، او لکه څنګه چې د ایران سره ښکېل شوی ده او امریکا یې هم په دې لاره کې ملاتړ کړی ده. نو په هر هیواد باندې چې تیری کیږي، بیا خصوصا د امریکا د خوا نه یا د نورو د خوا نه، هغوی خپل استقلالیت لري، هغوی خپل ملت لري، هغوی خپله حکومتولي لري. د ایران د ولسمشر خبرې په واقعیت سره هغه د ایران د خلکو د ملي ګټو سره تړلې خبرې دي او هغه څه ده چې هغه د دوی حق جوړیږي. نن ورځې ایران داسې یو اسلامي هیواد دی چې موږ او تاسې وګورو چې هر وخت کې د اسرائیلو د خوا نه یا د امریکا د خوا نه د ټولو نړیوالو اصولو خلاف دوی همیشه په ایران باندې فشارونه وارد کړي دي. همیشه دا د تر دې حده پورې راورسېدله چې بالاخره دوی پې باندې حمله وکړله. نو د امریکا دا یو ظلم او وحشت نه د هغوی د خپلو منافعو په خاطر باندې ولو که د یو ملک فوج یا اقتصاد دا ټول د بین ځي، دوی خپلې منافع هغلته پکې ګوري. لکه دوی چې د ټولو اصولو خلاف په عراق کې څه وکړل، هغلته یې د اټومي پروګرام یا د اټومي وسلو په خاطر باندې هغلته نه اټومي انرژي وسلې ولې بلکې د تیلو مسله وله، او دا په دنیا کې غوښتل چې دا د ما د انحصار لاندې اوسیږي.
که همداسې موږ او تاسې وګورو دا څه موده د مخه په وینزویلا کې هم د تیلو خبره وله او د ټولو اصولو خلاف دوی راغلی او رئیس جمهور بیا او برمته کوی اغوا کوی. نو د ایران خلک چې دي ډیر متدین خلک دي. دوی وغوښتل یو څه موده د مخې چې پوزیشکیان دا خبره وکړله چې موږ د خبرو اترو د لارې نه هېڅکله شاته نه ځو، خو دا په دې معنا هم نه ده چې موږ تسلیمیږو. لاره د حل دا ده چې تر څو پورې ایران ته خپل استقلالیت حق حقوق ورکړل شي. اوس که موږ ګورو دغه د هرمز په تنګي کې امریکا د ټولو نړیوالو اصولو خلاف هغلته راځي، محاصره کوي او بیا نورو ته اجازه د دې نه ورکوي چې تر څو د دوی هغه فرمایش هغلته عملي نشي. نو ایران خپل استقلالیت لري. تاسې ولیدل چې دوی کله د رضا پهلوي خبره راپورته کړله او دوی غوښتل چې د ایران خلک د ایران د حکومت په مقابل کې راپورته کړي ودرئ، امادې او نتیجه ورنه کړله. هغلته ټول په یو غږ باندې راغلل ودرېدل. ایران ډیره قرباني ورکړه، خو امریکا همیشه دوه مخی سیاست کړی ده. د زور او د فشار د لارې نه غواړي چې دغه مملکتونه ځان ته تابع کړي. خو باید د ما د اسیایي مملکتونو نه، خصوصا د مسلمانو مملکتونو نه چې هغه د نړیوال کنفرانس کې دغه مثالا عضویت لري او شامل دي دغه تقریبا تر 50 پورته مملکتونه، بله دا د اسلامي همکارۍ سازمان کې چې دوی عضویت لري، دغه ټول باید دا دنده او مکلفیت ولري چې یو قوت شي. ځکه امریکا دلته نه تنها د ایران مسله ده، دلته د مسلمانانو په مقابل کې دوی همیشه زور و ظلم و زیاتی شروع کړی ده. نو دا هغه څه دي چې تاسې وګورئ په ایران باندې چې د کله حمله کوله، نو اروپا ترې نه مستقیما د دوی د دغه کړنو نه چې په ناټو کې د دوی سره شامل وي هغوی بېطرفه پاتې شول. همدغسې که موږ او تاسې وګورو ډیری هیوادونه چې د امریکا د فشار لاندې وله ډې هغلته ورکړې ولې، افغانستان دلته پکې بېطرفه پاتې شو او امریکا دا غوښتل چې په دغسې یو شکل باندې زه وشمه کولی چې هلته هم خلک ورته راجي کړمه. اساسي هدف یې دا ده چې ایران خپل اټومي انرژۍ ته پرې نه دی، ایران خپلو هغه قوي وسلو ته یا کوم ډلې ټپلې چې هغلته شته دي د دې رشد هغلته بند کړي، مخه یې ونیسي. نو هغلته موږ ولیدل چې د ایران ولس په یو غږ باندې راجیګ شو، ټول د خپل حکومت تر شا د خپلو ملي منافعو په خاطر باندې ودرېدل. ایران ډیره قرباني ورکړه. د امریکا فشار دا و چې حمله یې وکړه. نه تنها امریکا، د متحد دوست چې اسرائیل و دوی هم ورسره یو ځای شول او بالاخره ایران ډیره قرباني ورکړله. خو په دغه جګړه کې امریکا داسې فکر کاوه چې زه به د ایران هغه اساسي او بنیادي هغه ضروي وسلې د بینه ویسم او نور به ایران زیاتي ملت د دوی په مقابل کې راجیګ شي، هغلته به اقتصادي بحرانونه ورځ تر بلې زیات شي. خو ایران په ډیر ښه شکل باندې مدیریت کړله دا خبره. خپلو ولسونو ته په دغه جګړه کې ایران خپله وایي چې ما ته تر اوسه 50% هغه خپلې وسلې نه دي کارولي. که چېرته امریکا جګړه اوږدوي موږ ورته حاضر و اماده یو. خو د خبرو اترو باب هېڅکله داسې نشي کېدلی چې یو خوا خبرو اترو ته کښیني او بلې خوا بیا د فشار وسیله کاروي. ډېره زیاته مننه کوم قدرمن هوتک صاحب، د بحث په کې بیا راګرځو. قدرمن هیوادوالو دمه لرو بیرته راګرځو. باز هم خوش آمدین. جناب اکبری صاحب، نخست وزیر رژیم صهیونیستی اسرائیل گفته است که یورانیم غنی شده ایران باید از بین برده شود یا انتقال شود به کشور دیگه. هدفش ممکنه آمریکا باشه یا خود اسرائیل باشه؟ امکان داره؟ من فکر میکنم جناب امید صاحب، اسرائیلی ها و رئیس جمهور رژیم صفاک صهیونیستی اسرائیل اینا سالیان متمادی است که به ایران تعدی میکنند یا از ایران شکایت میکنند و هدف اصلیشان این است که منابع انرژی یا منابع اتمی ایران از بین برده شود و ایران به اسرائیل تسلیم شود و هر چیزی که اسرائیل و اسرائیلیان صحبت میکنند ایران مجبور است که به او به اصطلاح لبیک بگویند. من فکر میکنم که یک حرف افتضاح است، یک حرف احمقانه است. شما چطور میتونید یک کشوری که با یک تمدن بزرگ، یک کشوری که خودش یعنی اتم داره، یورانیم داره و یورانیم به اصطلاح میوه‌جات نیست که شما از یک مسیر رو به مسیر دیگه انتقال بدین، یا یک چیزی باشه که قابل انتقال باشه. او ذرات کوچک از صورت برگز کس نمیتونه که از یک مسیر به مسیر دیگه انتقال بده. ما فکر میکنم که اینا کور خواندن و فکر میکنن که اگر این توانایی را می‌داشتن ممکن او را از بین می‌بردن و بسیار توانایی‌های جنگی خود به خرج دادن. شما از اوایل جنگ
ایران و اسرائیل اگر شما شاهدش باشین اینا پیوسته تلاش کردن که حتی در مسائل اتم ایران اینا به سازمان ملل شکایت کردن، یعنی شکایت های متعددی داشتن که ایران یورانیم داره، ایران سلاح هسته‌ای داره و یک تهدید است برای کشورهای منطقه، برای کشورهایی که مخالف سیاست ایران هستند. ولی ایران پیوسته از خود صحبتی داشته، تا در سازمان ملل نماینده ایران صحبت کرد که اگر مثلا ما اتم داریم ما به خاطر دفاع مشروع خود ماست، اگر یورانیم داریم اون مسائل شخصی خود ماست و اون مرتبط به خود ماست. اگر قرار به این باشه که هر کشور کوشش کنه که یک کشور دیگر به اصطلاح تاریک ببینه یا تهدید نظامی داشته باشه یا از لحاظ ژئوپلیتیکی او را تاریک ببینه و کوشش کنه که دم و دستگاه امنیتی استخباراتی یا به اصطلاح سلاح‌های سبک سنگین از او را بخواد که از بین ببره، غیر ممکن است. مثلا امروز اسرائیل خودش همه امکانات داره، مثلا سلاح داره. شما جنگ فلسطین و اسرائیل شاهدش بودین که بالاتر از 1 سال است. فلسطینی که با توجه به اینکه حداقل امکانات ناچیز در اختیارش داشت، ولی امین اسرائیل نبود که در برابرش استاد شد. امین اسرائیل نبود که حتی سربازهای آمریکایی در بحیره سیاه آمدن علیه منافعش تازیدن و حتی مردم بی‌دفاع و مظلوم فلسطین اینا به شهادت رساندن، کودک‌ها را سلاخی کردن، کودک‌ها را برگبار بسته کردن، مادرها را شهید ساختن، در مدارس داریم همه چیز. ولی امروز جهان در برابر از امور سکوت اختیار کرده است. باز هم اینا به اصطلاح ادعا میکنن که یورانیم ایران باید به کشورهای دیگه منتقل شود. این غیر ممکن است. اما فکر میکنید چرا رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا این موقف گرفته؟ آیا از ایران حراس داره که ایران باید برنامه هستی نداشته باشه؟ من فکر میکنم که ایران یک موقعیت اساس است. ایران یک کشور صنعتی است. ایران یک کشوری است که سلاح اتمی داره، سلاح هسته‌ای داره، اتم داره، یورانیم داره، بهترین انرژی جهان امروز ایران داره، نفت داره، گاز داره و این کشور میتونه که با همه کشورها یک روابط خوب تجاری اقتصادی داشته باشه. اسرائیلیا پیوسته کوشش میکنند که روابط اقتصادی ایران با کشورها قطع شود. شما در این اواخر از سال 2017 به این طرف یا بیشتر یا پاییندم ایران تحریم اقتصادی به ایران پابرجا بود از طرف ایالات متحده آمریکا. ولی به اینکه یک کشور تولیدی است، همه چیز خودش مدیریت میکنه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، فرهنگی، امروز سر پای خود است و اینا کوشش کردند که از مجاری مختلف، از طرقهای مختلف آمریکا را پای آمریکا را به ایران کشاندن و ایران و آمریکا را در تقابل قرار دادن. ما فکر میکنم که این از یک تقابل سیاسی پایش کشانده شده است به یک تقابل ژئوپلیتیکی، به یک تقابل به اصطلاح جنگ قدرت‌های بزرگ، به یک تقابلی که به اصطلاح جهان بره به طرف از تک قطبی بره به طرف چند قطبی شدن. شما عملا امروز میدونید که در جنگ‌های چند قطبی کشورها کوشش میکنن هر کدامشان برای خود یک هرم فشار داشته باشن یا ماشین جنگی در اختیارشان باشن. امروز ماشین جنگی برای ایالات متحده آمریکا شاید اسرائیل باشه، چون اسرائیل نزدیکتر به ایران است. با اون اساس من فکر میکنم که هر نوع تنشی که میان ایران و اسرائیل شود طبیعتا ضررش کشورهای خاور میبینن. هر نوع چالشی که میان ایران و هر حرف به اصطلاح افتضاح آمیزی که از طرف اسرائیل علیه ایران شود طبیعتا ضرر از این متوجه کشورهای خاور است، متوجه کشورهای آسیا است، متوجه کشورهایی است که در این معادلات پیوسته دخیل بودن و هم از لحاظ تجاری، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ موقعیت که در همسایگی با ایران بودن. بنابراین من فکر میکنم که اسرائیل باید از ایران معذرت بخواهد. درست. چی فکر میکنید جنگ 12 روزه با ایران و 40 روزه ایران را تضعیف کرد یا قوی؟ من فکر میکنم که ایران تا این دم برنده است، تضعیف نشده است. با توجه به اینکه رهبر ایران شهید شد، مقامات بلندپایه ایران شهید شدند و ولی ایران یک توازن به اصطلاح مدیریتی داشته است که از ابتدا همه چیزش در دستگاهش مدیریت شده است. وقتی که یک شخص شهید شده است، شخص دیگه به جایش آمده، شما عملا دیدین که اینا چقدر عمود توازن یا قدرت سیاسی خود حفظ کردن، یعنی از هم متلاشی نشدن. اگر شبیه ایران یک کشور دیگه می بود امروز متلاشی میشد و امروز در گرو اسرائیل می بود، در گرو آمریکا می بود، در گرو کشورهایی که مخالف سیاست ایران و ایرانیان هستند. با اون اساس من فکر میکنم که اینا همه چیز مدیریت کردن. جناب امید صاحب هم با کشورهای آسیایی امروز خب یک رابطه خوب دارن، هم با کشورهایی که به اصطلاح عضویت دائمی شورای امنیت سازمان ملل دارن، مثلا روسیه است، چین است و حتی فرانسه که در این اواخر صحبت‌های داشتن که هم در جنگ خود دخیل میدونه و هم به اصطلاح پای خود از جنگ میکشه. یعنی عمود توازن روابط تجاری، اقتصادی، سیاسی، امنیتی خود خیلی خوب مدیریت کرده است تا این دم. اما مسائل ژئوپلیتیکی پابرجا است. من فکر میکنم که هر نوع چالش ژئوپلیتیکی نه تنها به ضرر ایران بلکه به ضرر کشورهای خاور تمام میشه،
بلکه به ضرر آمریکایی که امروز به اصطلاح دایه‌داری است که ما قبلا هم اشاره کردم، میگه ما نظم نوین دنیا را کنترل میکنیم. امروز وقتی که تنگی هرمز مسدود شود، این شارک اقتصادی جهان است، انرژی جهان از زمین مجاری به اصطلاح تامین میشه، بدون شک ارسال میشه و کشورهای دیگه صادر میشه و کشورها از این بهره گیری میکنن. امروز شما عملا میدونین که اروپا در یک وضعیت حاد اقتصادی قرار دارد، چون اکثرا منابع انرژی یا منابع نفت و گازش از تنگی هرمز تردد داشت و مثلا به کشورها انتقال پیدا میکرد. امروز شما دیدین که به اصطلاح نرخ بنزین چقدر بلند شده به کشورها، حتی با آمریکایی که به اصطلاح اکثرا مواد تزیینی خود یا به اصطلاح مواد سوختی خود از عربستان سعودی به اصطلاح دریافت میکنه، باز هم بستگی به می تنگی هرمز داره. من فکر میکنم که این حرفای واقعا نیست که حداقل قابل تعامل به ایران باشه، نه تنها به ایران که امروز در تقابل با اسرائیل است، بلکه به کشورهایی که در اطراف ایران هستند، به کشورهایی که به اصطلاح مخالف سیاست اسرائیل هستند. امیدوار هستم که اگر این وضعیت جناب امید صاحب بحران اقتصادی مدیریت نشه، ممکن این به اصطلاح انفجار بکنه یا این انبساط بکنه و این بتونه که جهان در یک تاریکی بسیار عظیم قرار بده. تشکر میکنم. هوتک صاحب، ستاسو ان څه ده چې ایران څو ورځې مخکې اعلان وسول چې امریکا د وینزویلا هغه هسته‌ایي مواد چې د بم لپاره یا غني کړي وو هغه امریکا ته انتقال کړل. اوس بیا د اسرائیل صهیونیستي رژیم لومړي وزیر ویلي دي چې کوم یورانیم چې په ایران کې غني سوي دي یا بډای سوي دي دا باید یا له منځه یوړل سي او یا بل هیواد ته انتقال سي. ممکن ده او کنه هم فکر کوي دا د فشار خبرې دي؟ وګورئ امید صاحب محترم، دا هېڅکله نشي کېدلی چې دغه څه دوی غواړي، ځکه هغلته ایران د خپلو دفاع په خاطر باندې که دغه کومې وسلې انرژي او دا شته دي، دا د دوی خپل حق ده. اما امریکا د ټولو هر څه نه راوړاندې راځي او دوی د دې په خاطر باندې چې په سیمه باندې واک ولري او د اسرائیل په ملاتړ باندې په ایران باندې داسې فشارونه راولي چې تر څو پورې د ایران حکومت ضعیفه کړي، ملت د فقر سره کړي، هغه کوم شته امکانات چې د ایران شته دي هغه دوی واخلي د خپل تاثیر لاندې راولي یا د ایران نه واخلي بهر یې کړي بل هیواد ته یې ورکړي. امریکا د دې توان لري؟ هېڅکله نه لري، ځکه امریکا ماته خوړلې ده. د ایران سره په ایران کې امریکا ماته وخوړله. وګورئ که دوی په دغه 12 ورځو جنګ کې دغې نه مخکې که دوی د اسرائیلو سره یو ځای بریدونه کړي دي، ایران هېڅکله ورته د تسلیمۍ غاړه نه ده ایښې. ایران ورسره د جګړې د اوږدولو په خاطر همیشه ټټر وهلی ده، ځکه دوی هر وخت کې دا غوښتلي دي چې د فشارونو د لارې نه دوی که د خبرو اترو میز ته هم کښېني نو هغلته د فشار سیاست د ځان سره لري. دوی تفاهم هېڅکله داسې حل لارو باندې نه کوي چې په هغې باندې مثلا ایران ته خپل استقلالیت ورکړی شي. نه ایران ته. اکبري صاحب وویل چې امریکا دا مهال غواړي چې نړۍ مدیریت کړي. آیا دا توان لري امریکا چې نړۍ خو په ځای پرېږدو، دغه اسیا کې کوم هیوادونه چې دوی ورسره قراردادونه کړي وو د عربي هیوادونه دوی دفاع وکړلی سي؟ یعنی که دوی چیرته کولی شوه خو د دوی سفارتونه د دوی هډې په دغه اسیایي هیوادونو کې ومونږ او تاسې ولیدل چې ایران عربستان سعودي کې همداسې په متحده عربي اماراتو کې په ډیریو هیوادونو کې چې هغلته د امریکا هډې ولې په نښه باندې کړلې، دوی ولې دفاع د هغوی نه بیرته ونه شوه کړلی؟ یعنی دا توان یعنی دا هېڅ امکان نه لري. نه په نظامي برخه کې، نه په نظامي برخه کې، نه په سیاسي برخه کې او نه په اقتصادي برخه کې. ځکه دلته خو داسې نشي کېدلی چې امریکا ټرمپ یو داسې یو څوک ده چې سحر یو دروغ وایي ماښام بل دروغ وایي. دا د امریکا پالیسي ده؟ دا د امریکا پالیسي نه ده، چون دا د امریکا دغسې یو ضعیفه شخصیت یا دغسې یو ضعیفه څوک چې هغه نه په خپله داسې یو څه لري چې خلکو ته یې وړاندې کړي. نه تاسې ولیدل ټرمپ چې کله د ایران جګړه کېدله په کانګرس کې 43 وکیلان هغلته راجګ شول او د ټرمپ دغه کړنې د ټولو اصولو خلاف وګڼلې. بله همداسې که موږ چیرته وګورو چې دوی لکه څنګه چې په افغانستان باندې حمله کوله او د امنیت شورا هسې دوی یوه پلمه کوله چې د امنیت د شورا په منځګړیتوب یا د دوی سره په تفاهم باندې موږ هغلته د دغو موخو په خاطر باندې ځو. اما دا نه وله، دا د زور او د فشار د لارې و د داسې خوب لیدلی و چې افغانستان به هم داسې یو هیواد اوسیږي
چې هغه اقتصاد ضعیفه ده او هغلته د 50 کاله بحران رامنځته شوی ده. زه به په یو ګورو فش باندې وشمه کولی چې د افغانستان تمامیت ارزي ټول واخلم او وینیسم او دلته خپله پاچاهي وحشتونه او ظلمونه او د خوښې خلک مې چې هر څوک و. خو خیر دوی راغلل وکړل اما خپل هدف ته چې ونه رسېدل ناکامي په دغه کې وله چې دوی نه چالان موټر پاتې شول. د دوی نه د ټرمپ دروغجن په خوله باندې چې د ما د 80 میلیارد ډالرو تجهیزات دلته پاتې شول. بیا وزیر دفاع په تناقض کې وایي چې نه دا 15 میلیارد تجهیزات ول دغو مصرف منګه وخته تیر کړی ده. نو دوی په هیڅ کله نشي کولی چې دا بدلون راولي په نړۍ کې یا په دغه د سیمه په هیوادونو کې په یوازیتوب باندې نشي کولی. خو که چیرته دغه هیوادونه چې د امریکا سره په تقابل کې دي دوی اساسي حل باید د ملګرو ملتونو د طریق نه وشي. ملګرو ملتونو دا توانایي لري؟ دا توانایي اوس فعلا چې موږ ګورو دنیا یو قطبي شوې ده د زور طرف ته اړخ لګوي. څه فرمایش چې د امریکا د مثالا هغلته ډېر نفوس پکې لري، روسیه یې پکې لري، چین یې پکې لري. لکه څنګه چې دا اوس چین ویلی دي چې موږ هم دغه مذاکراتو ته خپل ټټر وهلی ده چې د دې دواړو هیوادونو تر مابین ځای وکړو. خو دلته اوس امریکا په خپلو خبرو باندې نه ده ولاړه. امریکا نامشروع غوښتنې لري د ایران نه، همدغسې د نورو هیوادونو نه، او ایران په مقابل کې نه ده. هغه مذهبي جنګ کوي، ښځې ونه راغلته راجګېږي، جنګ کوي او د خپل هیواد هغه ملي منافع ورته سره کرښه ده، د هغې نه په هېڅ وجه باندې نه تېرېږي. نو دغه خوب چې ټرمپ لیدلی ده چې زه به د زور او د فشار او د توپو تیاري او د ټانک د لارې نه راشم په ایران باندې به خپل فرمایشات ومنم، دا یو خوب د خیال ده او مجال ده او دا به همداسې پاتې کېږي. ډېره مننه. سلامت سی قدرمن هوتک صاحب اکنون هم میان برنامه. قدرمنان هیوادوال بیا هم بخیر راغلاست. جناب اکبری صاحب چه فکر میکنه در حالی که امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که این کشور هیچ وقت نیروهای به هدف آزادی تنگه هرمز که یک پروژه آمریکا آغاز شده بود استقرار نخواهد کرد و همچنین برخی زیاد از کشورهای عضو ناتو خودداری کرده است. راههای حل اکنون چی میبینین که چی باید کرد دو طرف، هم ایران و هم کشورهایی که حداقل در این منازعه درگیر هستند، باید وظایف برای آنان تقسیم شوند و آن را انجام بدهد تا بتوانیم به یک صلح سرتاسری دست پیدا کنیم؟ جناب امید صاحب، من فکر میکنم که این موضوعی که شما اشاره کردین از 3 محور میتونه قابل بحث باشه. اولی که فعلا تنش‌ها میان ایران و اسرائیل پاورجا است و تا چه زمانی؟ دومی که ای که به چه زمان بقدر خوشبینم دنیا نباشه که تنش‌ها رو به اصطلاح به پایانی است، به دلیل از اینکه اونا فعلا اهداف خود دنبال میکنن، اونا به دم و دستگاه کشورهای حرکت میکنن که هم منافع اقتصادیشون تامین میکنن. عمیق است بدون تردید که عمق استراتژیشون اونا بیشتر به کشورهای میبینن که درگیر و کشورها هستن و دیکته اساسی از طرف اون کشورها میشن. یک بخش بود. بدون شک. دوم چالش‌های اقتصادی است، بحران یا بحرانی که فعلا بر تنگی هرمز جریان داره. این بحران بجای از اینکه به اصطلاح کم شده و روز به روز عمیق‌تر شده میره، کلانتر شده میره، تا به کشورهای اروپایی، آسیایی و کشورهای اطراف خاور ای به اصطلاح محاصره کرده است. و سومی که مسائل ژئوپلیتیکی است. این جنگ از مسائل امنیتی فعلا فراتر شده، رفت از مسائل سیاسی و امنیتی، رفت از مسائل ژئوپلیتیکی و این سرایت کرده است به قدرت‌های بزرگ فعلا در مسائل تنگی هرمز، در تنش‌هایی که میان تهران و اسرائیل است، همانطور تنش‌هایی که میان تهران و واشنگتن است. این دست قدرت‌های بزرگ است و هر قدرت کوشش میکنه که در این معادلات خود بزرگتر بسازه، قوی‌تر بسازه، فربی‌تر بسازه. صحبت‌های اخیری که رئیس جمهور فرانسه داشته است، فرانسه از یک مسیر خود در جنگ دخیل نمیبینه، به دلیل از اینکه میدونه که در کنار ناتو است و ناتو یک قدرت است، یک حلقه بسیار کلان است. اگر فرانسه به تنهایی در جنگ خود دخیل بدونه طبیعتاً محاصره میشه، چون در گذشته روابط تهران با فرانسه خوب بود است، چون اکثرا به اصطلاح نفت و گاز از مسیر تنگی هرمز عبور و مرور تردد میکنه به کشورهای اروپایی. و از جانبی هم فرانسه کوشش میکنه یا تمایل داره که حداقل گپ و گذار در این روند داشته باشد، چون پروسه بسیار پروسه کلان است، مسائل قدرت‌های کلان است و فرانسه هم یکی از کشورهایی است که عضویت دائمی سازمان ملل داره و در نشست‌هایی که پیرامون وضعیت امنیتی ایران، اسرائیل، آمریکا برگزار میشه، فرانسه هم در این دخیل بوده. به اساس من فکر میکنم که
امروز ناتو به این باور است که اگر ما در این پروسه خود دخیل ببینیم یا تعدی بکنیم یا تجاوز بکنیم، طبیعتا این به ضرر خود ماست. آمریکا در چندین کشور شکست خورده است. کشورهایی که در خاور بوده است، از عراق شروع به بزرگترین جنگی که با ویتنام داشته است که در ویتنام شکست خورده است، با کولمبیا جنگی که داشته است، همانطور به عراق، به سوریه و کشورهای خاور به 20 ساله جنگی که با افغانستان داشته است، ثمرش همه دنیا درک کرد که پس از مرگش آمریکا هیچ دستاوردی به این جنگا نداشته است و اما تو بقایایی که پس از مرگش بوده است خرام تخریب کرده است. همونطوری که تک صاحب صحبت کردن که افغانستان اینا حضور پیدا کردن و همه چیزش را تخریب کردن. به او اساس من فکر میکنم که حالا ناتو و کشورهایی که در اطراف ناتو هستند کوشش میکنن که امین توازن قدرت خود و امین روابط ژئوپلیتیکی خود حفظ بکنن تا دمی که حداقل پای یا بساط آمریکا از جنگ خاور کشیده شود و اینا همونطوری که افغانستان رو ترک کردن یک روز شاهدش باشی که خاور هم ترک میکنن و نیروهایی که فعلا در بحیره سرخ دارن یا در اطراف تنگی هرمز دارن این نیروهای خودم یک روز اینا میکشن. ولی به کدام پیمانه، به چه شکلی که هم اسرائیل تضعیف شود و هم باخت خود آمریکا بپذیره و در ملای عام کنفرانس برگزار بکنه که ما دیگه دخالت نمیکنیم. شما عملا دیدین وقتی که آمریکا مستقیم همه نرم ها استانداردهای بین الملل یا خلاف عرف بین الملل حرکت کرد، ملت ایران شما دیدین که تظاهرات برپا کردن. در طرح صلح 14 ماده که سوی ایران بر اسلام آباد داده شد، یک فاکت یا جز هم همین بود که نیروهای آمریکایی باید از چهار اطراف ایران خارج شوند. این حق مسلم مردم ایران است، این حق به اصلاح حق مشروع ملت ایران است و حکومت ایران است که باید خارج شود. چی به اصلاح چه ادعایی است و یا چه ابهامات در گذشته بوده است که امروز یک کشور پرزرق و برق می تعدی میکنه به خاک یک کشور. شما ندیدین که سناتورها حتی به داخل مجلس سنا صحبت کردن که آمریکا مالیات گزاف از مردم حذف میکنه و این میره در جنگ هایی که اون نه توجیه به اصلاح سیاسی داره، نه توجیه اخلاقی داره، نه توجیه امنیتی داره، میره او را به کشورهای دورتر از ایران مصرف میکنن. نمونه هایش ایران گفتن، افغانستان گفتن. شما 20 سال حضور قوت‌های ناتو که در کنار آمریکا بود در افغانستان چی دستاوردی داشت از آمریکا که امروز میآید و اصلا یک شارک اقتصاد جهان محاصره میکنه؟ آمریکا دوست خوب شده میتونه؟ من فکر نکنم که آمریکا دوست خوب شود. اگر آمریکا دوست خوب میشد با کشورهایی که در کنارش بود با او دوست میشد. حتی با ملتش همین رئیس جمهور همیشه ملت فریب دادن، با مردم پشت کردن. در ابتدا خیلی خوب به اصلاح حرفای نرم و گرم و چرب داشتن، ولی وقتی که در برهه قدرت امید ترامپ شما ندیدین که گفت ما آمریکا را میسازیم. کدام آمریکا را ساخت؟ شعارش هم همین بود که میک امریکن. اینا بجای از اینکه آمریکا را بسازن دیگر آمریکا را با کشورها در تقابل قرار دادن. امروز وضعیت اقتصادی به داخل آمریکا هم با خامت کشانده شده. امروز ملت از نظام بیزار است. مردم از آقای ترامپ که امروز در رأس نظام آمریکاست بیزار هستند و این یگانه رئیس جمهوری بوده است که به اصلاح توازن فکری نداشته است. فقط در هر یک ساعت این به اصطلاح ثبات سیاسیش تغییر میکنه. یک رئیس جمهوری که یک کشور به اصطلاح به قول خودشان پرزرق و برق مدیریت میکنه خب باید ثبات سیاسی داشته باشه. چگونه میتونیم به صلح پایدار دست پیدا کنیم در منطقه؟ من فکر میکنم تا زمانی که حداقل ما به بحران این وضعیت کنونی توجه نداشته باشیم و کشورها را تشویق و ترغیب به پروسه صلح نکنیم. آقای ترامپ در ابتدا میگفت که ما جنگ نمیکنیم و هدف اصلی ما صلح است. حتی بعض خوشبینیایی بود که جنگ میان کیف و مسکو ختم پیدا میکنه یا به اصطلاح جنگ هایی که در کشورهای دیگه است توسط آقای ترامپ مدیریت میشه و این جنگ ها به صلح گرایش پیدا میکنه. نه تنهایی که به صلح گرایش پیدا نکرد، دامنهایشان گسترده شد، کشورها را تشویق کردن تا زمانی که دنیا به درک نرسه که هیچ جنگ برنده نداره. ختم هر منازعه صلح است، ختم هر جنگ صلح است و دنیا به طرف یک نظم نوین جهانی و ثبات اقتصادی امنیتی یک به اصطلاح به اون مسیر گرایش پیدا نکنه. من فکر نکنم که این بحران دامنش جمع شود. بجای از اینکه دامنش جمع شود دامنش بزرگتر میشه. امروز مثلا اگر اسرائیل در کنار آمریکا ایستاد شد، ممکن فردا یک کشور دیگه که به اصطلاح از لحاظ امنیتی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ به اصطلاح رابطه خوب تجاری اون ممکن در کنار ایران بیسته. شما عملا صحبت‌های اخیر چین و روسیه را دیدین که اینا شرکای استراتژی ایران هستند، شرکایی هستند که با ایران خیلی بده و بستان بسیار بزرگی دارن. به او اساس من فکر میکنم تا زمانی که یک نظم جهانی مدیریت نشه، یک نظم نوین جهانی شکل نگیره و قدرت‌ها از این یکتازی خود دست بردار نشن، به فکر از این نشن که حداقل ثبات اقتصادی به نفعشان است و اینجا است که بشریت متضرر میشه، متزلزل میشه، بشریت متضرر میشه. امروز جنگ هایی که میان آمریکا و ایران و سایر کشورها شده طبیعتا همین ملت عوام بود است که به اصطلاح این جنگ ها را متقبل شده است. ضرر کلان بر اقتصاد مردم شده است، بر کشور شده است و کشور فروپا شده. امیدوار هستم که این مسئله از طریق جنگ حل نمیشه.
تا اینکه حداقل یک گفتمان جهانی شکل نگیره و خود آمریکا در اون گفتمان حداقل پاسخ مثبت ارائه نکنه و از این حملات شنی و واقعی خود دست بردار نشه، فکر نکنم که ما بتونیم به طرف یک ثبات جهانی حرکت داشته باشیم. تشکر میکنم. جهان سپاس. هوتک صاحب څنګه یو بنسټیزې سولې ته لاس پیدا کړو، لاس وروړو؟ امید صاحب محترم، بنسټیزه لاره د حل دا ده چې دوامداره ډیپلوماسي، اړیکې، خبرې اترې که تر څو پورې امریکا په دغه شکل باندې چې دوی کوم دریځ لري د آسیا د هیوادونو بالخصوص د افغانستان، همداسې د ایران، همداسې که موږ او تاسې د منځنۍ آسیا هیوادونه وښیو، نو بدون د شکه چې په دې کې د ایران باندې دغه کوم فشارونه چې د امریکا د خوا نه واردېږي، دکې د منځنۍ آسیا هیوادونه نه تنها بلکې د نړۍ په سطحه باندې هیوادونه متضرر کېږي، خپل اقتصادي ګټې، خپل سیاسي ګټې هغلته ویني چې په ټکر کې دي د امریکا د غوښتنو سره. بله، این تاسو غواړئ ووایاست چې د امریکا او یو شمېر نور غربي هیوادونه غواړي سیمه ناامنه کړي تر څو دلته سوداګري پراختیا ونه مومي او ملتونه ښې اړیکې ونه لري؟ یعنی بدون د شکه دا د دوی دا وظیفه ده. ټرمپ تاسې وګورئ چې دوی د ایران څخه هغه څه غواړي چې په هیڅ صورت سره دا یو ملک ایران نه اوسیږي، ولو که هر مملکت یې دې ته نه تابع کیږي چې ته د ما مستقیما هغه زیربناوې، د ما مستقیما هغه انرژي، د ما هغه قدرت اټومي، دا ته راځې او د ما نه یې اخلې، خپله د بمونو مور او پلار جوړی، تا ته هیڅوک نه وایي، خپله د ټولو نړیوالو نورمونو نه په سرغړونې سره راځې، حملې کوي، هیوادونو هغه استقلالیت د بین وړي او هغلته ته خپلې شومې موخې پلي کوي. نو زه اوس امریکا ته وایم چې ته دومره خواره شوې چې د پاکستان غوندې یو ملک چې هغه خپلو داخلي ستونزو ته لاره د حل نشي راویستلی او ته پاکستان د ځان دپاره د خبرو اترو یو مرکز غوره کوي، نو هغه هیڅ نتیجه نه ورکوي. دا مهال څه فکر کوئ څنګه جګړه ختمه سي؟ د فلسطین مظلوم خلک، د لبنان مظلوم خلک، د ایران مظلوم خلک، فکر کوئ د دوی لپاره څه باید وکړل سي؟ دوی دپاره اول یو د اسلامي هیوادونو یووالی پکار ده چې یو بل سره باور او اعتماد، اقتصادي او سیاسي اړیکې پیاوړې اوسیږي. د دغسې یوه برقدرت چې امریکا ده، دې په مقابل کې باید دې ته چوپ پاتې نشي. وګورئ په ایران باندې حمله کیږي، بله، پاکستان ځي امریکا ته لابیګري کوي. مخکې د دې نه چې ایران په هغه باندې امریکا په ایران باندې حمله وکړي، تاسې ولیدل چې ټرمپ دلته غوښتل چې افغانستان هم په دې کې ښکیل کړي، د باګرام اډه یې غوښتل هغلته، خو دا باګرام اډه د افغانستان اسلامي امارت د خوا چې حاکم نظام ده او د دغه ولسونو چې کوم ظلمونه وحشتونه د امریکا لیدلي ول، یو لیش خاوره هم د امریکا په مقابل کې ورته ونه ویلې چې موږ یې درکوو. همداسې که اوس موږ وګورو، دوی یوه پروژه ورکړله پاکستان ته چې زه کله په ایران باندې حمله کوم، بدون د شکه چې د پاکستان د فضا نه په تېرېدلو سره به په ایران باندې هغه خپل امکانات دوی ورکړي او دا بډایه دوی د امریکا نه او د اسرائیلو نه اخلي، هغه د دوی یو ستراتیژیک دوست د پاکستان. نو هیڅ کله دا داسې نشي کېدلی چې ته په یو لاس کې زور لري بیا په بل لاس کې راځي عذر کوي. د امریکا سیاست دوه مخی ده او په ایران کې لاره د حل دا ده چې دوامداره اړیکې، ډیپلوماسۍ او د نه مداخلې سیاست باید امریکا غوره کړي. په هیڅ شکل باندې یو هیواد هم نه بدون د ایران نه، یو هیواد هم دې ته حاضر نه ده، خو دوی چون د زور او د جبر او د فشارونو د لارې نه غواړي چې ځان ته دغه هیوادونه تابع وګرځوي. دا هیڅ کله لاره د حل نشي کېدلی. اساسي لاره د حل دا ده چې باید د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب سره، د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب سره د ایران او د امریکا مسلې ته داسې یو لاره د حل راوویستل شي چې ایران هم خپل استقلالیت ولري. که رښتیا په امریکا غواړي چې مثلا زه په ایران کې دلته داسې یو تفاهم ته ورسېږم، نو وګورئ په 2015 کال کې چې اټومي تړون د امید یوه دروازه کله خلاصه کړله، بیا هغې ته هم امریکا پابند پاتې نه شو، بیا یې د فشارونو لړۍ ته دوام ورکه. نو دوی په خپلو خبرو باندې نه درېږي، دوی د زور او د فشار د لارې نه غواړي چې هغلته هغه خپل غوښتنې او فرمایشتونه ومني. خو ایران
لکه څنګه چې افغانستان هم دغسې په دا 20 کلو کې په مقابل کې ورته ودرېده او دوی د ده ځای نه شرمنده وویستل. امریکا اوس په جهاني سطحه باندې ماته خوړلې ده او هیڅکله نشي کولی چې دا په یوازې ځان باندې د ایران جګړه مهار کړي او دا فلسطین مثالا د اسرائیلو سره ښکیل ده. بدون د شکه دغې ته لاره د حل نشي پیدا کولی. یګانه لاره یې دا ده چې باید د خبرو اترو لارو ته او حق و حقوق ته د ټولو هیوادونو بالخصوص د ایران دوی سر کیږدي او هغه ګټې چې د دواړو تر مابین مشترکې ګټې دي په هغو حل لارو باندې دایمي فکر وکړي. څومره اړتیا ده چې نن د سیمې څخه امریکا خپل اډې وباسي او که چېرته دغه اډې ونه اوسېږي د دوی مداخله ونه کېږي په سیمه کې ثبات راځي؟ یعنې ګوره د دوی اډې د داسې اوسېږي چې نظامي شکل باندې نه په ډیپلوماتیک شکل باندې دی. سفارتونه د خلاص کړي. اوس په افغانستان کې 20 کاله دوی وحشتونه وکړل، هغه باب ختم شو. افغانستان چې کله اسلامي امارت راغی ورته یې ویلې چې تاسې راشئ د منګه سره د متقابل احترام په اساس باندې د نه مداخلې سیاست په اساس باندې خپل سفارت دلته خلاص کړئ. نه دا معنا چې زه سفارت دلته خلاصوم او نو ته ماته نظامي اډه دلته راکړه چې زه هغلته د سیمې هیوادونو دپاره هم لوی او درد سر شمه. دلته ایران تنها نه ده، لکه مخکې چې اکبري صاحب ویلې چې خپل ستراتیژیک دوستان دلته لکه چین چې یو زبرځواک ده، لکه همداسې روس غوندې په منځنۍ اسیا هیوادونو کې هم بدون د شکه چې زیاتره هیوادونه د ایران سره خپل تړونونه لري، خپل راکړه ورکړه سره لري. نو د دوی په همکارۍ سره ایران خپله هم دا توانایي لري چې د زور او د فشار د لارې نه به هېڅکله سر ټیټ نه کړي، نه به تسلیم شي ورته، بلکې د خبرو اترو لاره او د ډیپلوماسۍ د لارې نه د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب باندې کولی شي چې دوی ته یو لاره د حل پیدا کړي. او د ایران غوښتنو ته باید احترام وکړل شي. یعنې که د ایران هغه غوښتنو ته دوی احترام ونه کوي، تاسې وګورئ چې د ټولو اصولو نه په خلاف دوی راځي، د یو ملک تمامیت یې ارضي هغلته د سوال لاندې راولي، دوی هغه محاصره کوي. د هرمز تنګي مسله خو دا تنها د ایران او د امریکا پورې نه ده. که دلته دا بې ثباته کېږي، د نړۍ لویترینه زیرمه د هرمز تنګی ده په نفتو کې، نو د دې زیان به نه تنها ایران او امریکا ته بلکې دغه د سیمې هیوادونو تر نړۍ پورې دا ورسیږي. نو دغه ته که چېرته په ژوره توګه باندې ملګري ملتونه، د سیمې هیوادونه، جمع نړۍ د اروپایي ټولنه، یعنې دوی د منځګړیتوب هغه اساسي رول خپل ادا نه کړي، ممکن دا جګړه بیا اورې تر ټولې دنیا او تر امریکا پورې ورسیږي. ډېره زیاته مننه کوم د سیاسي چارو پوه ښاغلی نجیب الله هوتک صاحب او همدارنګه عبدالجبار اکبری آگاه امور سیاسی. جهان سپاس، ډېره زیاته مننه. کور مادن چې ارزو ته مو وخت ځانګړی کړلو. همدې ترتیب سره له تاسو قدرمنو هیوادوالو څخه هم یوه نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وئ. تر بلې خپرونې ښې چارې.